السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو محترم ورونو، په یو ورکوټ شانتي موضوع چې زه په خبرې کول غواړم هغه وتر مونځ دی. وتر مونځ طریقه او د دې حکم څه دی. بعضې خلک وتر مونځ ته وتر واجب وي. اصل کې وتر مونځ چې دا سنت دی، واجب فرض نه دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة الليل. د شپې مونځ نه بعد د فرض مونځ نه بعد بهترین مونځ د شپې مونځ دی. او ټولو مسلمانانو ته معلومه ده چې په مسلمان باندې 5 وخته مونځ فرض دی. د سنت څه معنا لري چې مونږ چې د سنت دی؟ سنت دا ده چې وتر مونځ که چانه یو وخت قضا شو ګناهګار نه دی. وتر مونځ په سوارلۍ باندې کیږي. فرض مونځ چې هغه ځای کې سجده او رکوع نه کیږي، فرض مونځ هلته نه کیږي. او وتر مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په سوارلۍ هم کړی دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله وتر مونځ پرېښی نه دی. لکه سهار 2 رکعته سنت چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم کړي، همدغسې وتر مونځ هم په سفر کې کړی دی. او علي رضی الله تعالی عنه په یو حدیث کې فرمایي چې الوتر بحتم کهیة المکتوبه، دا وتر مونځ چې دا وایي فرض نه دی، ولكن سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل دی، سنت دی، یعنې فرض نه دی چې تاسو ته فرض جوړوئ. دا حدیث په نسائی کې شته. نو دې نه معلومه شو چې اول خو وتر مونځ واجب نه دی. بعضې خلک چې ورته واجب وي هغه یو غټه مسله ده، هغه باندې به زه یو ورځ خبره وکړم چې ولې ورته وایي. خو دا خبره به زده کړو چې وتر مونځ سنت دی. دې نه بعد د وتر مونځ څو رکعاته دي؟ بعضې خلک صرف 3 رکعاته ورته معلوم دي، خو نه، د وتر 1 رکعت، 3 رکعاته، 5 رکعاته، 7 رکعاته، 9 رکعاته، دا ټول جواز لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې نقل دی، فرمایي چې مسلمان وکي 1 رکعت او 3 رکعاته، 5 رکعاته او یعنی 7 رکعاته، او دا ټول د سره د حوالو کوم ورور بیا غواړي انشاءالله زه ورکم دې باره کې شته. نو دا بل باید زده کړو چې وتر د 1 نه زیات رکعتونه هم کول جواز لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي، صحیح حدیث دی، الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر ب5 فليفعل. که یو کس غواړي چې 5 رکعاته وکړي ودې کړي، ومن احب ان يوتر ب3 فليفعل، و یو کس غواړي 3 رکعاته دې وکړي، ومن احب ان يوتر ب1، او که یو کس غواړي چې 1 رکعت وکړي 1 رکعت هم کولی شي. او د 7 او 9 باره کې حدیثونه شته انشاءالله، هغه بیا زه لاندې د ویډیو سره درکړم سره د حوالې چې هغه هم جواز لري. دا خو شو رکعتونه چې 1 رکعت، 3 رکعاته، 5 رکعاته او 7 رکعاته او 9 رکعاته، دا ټول جواز لري. 3 رکعاته زمونږ اکثره ورونه کوي، خو هغه داسې کوي چې په مثال په اول 2م رکعت کې کینی او بیا په 3 رکعت کې تشهد وکړي، او بیا کله چې اخرنی رکعتي د سوره فاتحه او سورت نه بعد دوی غوږونه لاسو ته کش کړي او یو طریقه زده کړي. اصل کې د 3 رکعتو طریقه به داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیث کې نقل ده چې هغه فرمایي چې تاسو د ماښام مونځ په شانتې وتر مونځ مه کوئ. څنګه یې مه کوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو تشبه د مغرب په شانتې مه ورکوئ. نو بیا د دې نقل دی چې څنګه تشبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې د عایشه رضی الله عنها په نسائی کې نقل، د عایشه نقل دی چې نسائی کې چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر ب3 لا يقعد الا في اخرهن. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولنی تشهد کې یعنی د 2 رکعتو کې به نه کېناسته، یعنی صرف په اخرنی کې به کېناسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي په 3 حدیثونو کې چې تاسو د ماښام په شانتې وتر 3 رکعاته مه کوئ. مطلب بیا څه دی چې په اخرنی په 2م اولنی تشهد کې تاسو کینئ مه، صرف په اخرنی کې به کینئ. دا منځنی اولنی تشهد چې دا ورته وکاږي، دا په حدیثي صحیحه کې هیڅ نقل نه دی، په یو حدیث کې هم نقل نه دی حدیث صحیح. زه چې کله وایم چې نقل نه دی معنا زما دا چې حدیث صحیح کې نقل نه دی.
ما په خیال د عبدالله ابن مسعود یو بل نه نقل دی خو حدیثونه ضعیف دي تاسو به ځینې خلک نه درم کې خو هغه ضعیف دي ان شاء الله که چا ماته راکړه زه به درته بیا وایم چې ولې هغه ضعیف دي نو وتر مونځ چې 3 رکعاته کې داسې به کې چې یو رکعت نورمل به وکړي دویم رکعت وبه کې تشهد ته به کې نه کښېني دریم رکعت دی چې وکړه سوره فاتحه دې مې ویلې سورت دې مې ویلې کله چې دغه شروع کې دعا قنوت نو هغه دپاره به دې غوږو ته لاسونه نه جګوي ځکه بعضې خلک غوږو ته لاسونه جګوي او بیا لندې په نامه باندې وتړي دا په یو حدیثي صحیحه کې نقل نه دي حدیث صحیحه کې نقل نه دي بعضې عربان به تاسو لیدلي هغه د دوا په شکل کې لاس جګوي که هغسې چا جګ کړو هغه جواز لري بعضو صحابو نه نقل دی خو غوږو ته جګول او بیرته په نامه باندې کېښودل دا به تاسو په هېڅ حدیث صحیحه کې پیدا نه کوي حدیث صحیحه کې اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا په وتر کې ویلې هغه به یې دا ویلي چې اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي بله دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نه ده هغه علما اکثر وایي چې په قنوت نازله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ده یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسار مونځ کې کفارو ته دعا چې کوله نو هغه به یې ویلي بددعا به یې چې کوله هغه به یې ویلي او بعضې علما وایي که دا چا ویلي جواز لري خو دومره یاد ساتئ که دا دوا چاته نه ورځي نو دی په بدل کې بعضې خلک وایي چې 4 ځلې قل هو الله وایي بس خیر دی نه که چا دا دعا هم نه ویلي بیا هم صحیح ده بعضې صحابهونه نقل دي چې هغو به دا دوا نه ویلي نو که یو کس په قنوت په وتر مونځ کې دا دوا ونه ویلي بیا هم مونځ کېږي او که چا وویلي غوږو ته به ورسره لاسونه نه جګوي او بېرته به په نامه نه ږدي ځکه دا په حدیثي صحیحه کې نقل نه دي حدیثي صحیحه کې نقل نه دي باید خپل منځونه صحیح کړو او د قرآن او سنت مطابق خپل منځونه جوړ کړو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي